په سلامونه مو هرکلی کوم د پښتو آل نیوز چینل لیدونکو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ د ګونګړي تڼۍ کېکاږئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د مظلومو افغانانو لپاره د پاکستان لخوا څخه رټل شوي جوابونه او همداشان د دوی بریدونه چې زموږ په سرحدي سیمو باندې کوي د دې لامل کېږي چې اوس پاکستان د افغانستان سره خپلې اړیکې یو په څو چنده خرابې کړي دي. په دې وروستیو کې داسې څرګندونې دي چې پاکستان هیواد د افغانستان د اقتصادي زیرمو او د اقتصادي حالت د بدلېدو سره داسې ژمنې کړي دي. هغوی داسې فکرونه او پلانونه لري چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ضربه ورسوي. په وروستیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د ویزې د بندېدلو له پروسې سره سره اړمنو افغان ناروغانو ته ویزې ورکول کېږي. بغیر د هغه نه هېڅ تجاران هېڅ خلک نشي کولی چې پاکستان ته خپل تګ راتګ وکړي. د پاکستان د سفارت له لوري په نننۍ خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي په کابل کې د پاکستان سفارت د قونسلۍ برخې د تړلې پاتې کېدو په دوران کې عاجلو ناروغانو ته ویزې ورکول کېږي. یاده دې وي چې 3 ورځې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت د امنیتي ستونزو له امله د قونسلۍ برخې تړلې دي او داسې خبر ورکول شوی دی چې د دوی امنیتي او د کارکوونکو ستونزو ته داسې متوجه او ولاړې راولاړې خبرې زیاتې شوې دي. پاکستان داسې ادعاوې زیاتې لري د دوی په وینا سره چې افغانستان